فکر مه کوه چې زه ستا له کارونو نه خبر نه یم. پوهېږم شپه او ورځ دې هڅه کړې چې د خپلې مېرمنې قاتل پیدا کړې. ستا غوندې یو کس په دې حالت کې بې پروا نشي پاتې کېدلی. ستا فکر او عقل اوس غصې خراب کړی دی. زه که اوس هر څوک وم مېرمنه مې نشي ژوندی کېدلی. مورې خو زما د سترګو په وړاندې زما د ماشومانو د سترګو په وړاندې زما مېرمن ووژله. کومو کسانو چې دا کار وکړه که هغوی پیدا نه کړم او حساب یې ورسره ونه کړم زړه مې نه راحته کېږي. دا خبرې له تا سره ښې نه ښکاري نجیبه. ته د دې خبرو سړی نه یې. تا تر نن ورځې خپلې هېڅ شخصي مسئلې ته د دندې نه ډېر ارزښت نه دی ورکړی. وروسته له دې هم نشي ورکولی. له ما نه تمامه کوئ مدیر صاحب. زه اوس پخوانی نجیب نه یم. پرېږدئ چې په خپله لاره لاړ شم. خپل نږدې کسان مې له لاسه ورکړل. مېرمن مې هنري، تر ټولو نږدې ملګری مې ممدو، د لور په څېر مې بله لور رانا. د دې هر څه سربیره اوس اناکف هم نشته. هېڅوک مې نه دی پاتې. داسې خبرې مه کوه. ته ماشومان لرې چې هغوی په تا حق لري. که نور هېڅ هم نه وي د هغوی لپاره باید ځان سنبال کړي. زر په هوښ راشه. خپلې دندې ته دوام ورکړه. اوس مهال موږ له وخت نه ډېر تا ته اړتیا لرو نجیبه. بیا هم له ما نه تمامه کوئ. په اجازه مو. که یو څه موده پرې فشار رانه وړو ښه به وي. په هېواد کې بمونه الوزي څارنوال صاحب. زه څنګه پرې فشار رانه وړم؟ زه د نجیب غوندې کس له کوم ځای نه پیدا کړم؟ تاسې هم رښتیا وایئ. سلام کایا. آرزو په خیر راغلی. له ډاکټر سره د ملاقات څنګه تیر شو؟ ډېر ښه نه و. دولت اوس معامله نه کوي. هر څومره فشار چې پرې راوړو نه یې مني. توبه، دا هېڅ ښه کار ونه شو. خو دا هسې یوه خبره ده. کیدای شي چې یو فرصت ولرو. څنګه فرصت؟ ډاکټر یو بل ډاډمن ځای ته لېږدوي کایا. ښه. ډاکټر ویل چې دا زما لپاره وروستی فرصت کېدلی شي. پوه نه شوم د څه لپاره؟ د تښتېدلو لپاره. ښه خبره ده. هو ډېره ښه خبره ده. آن بیخي ښه. نه بیخي ښه فکر دی. آفرین آرزو. داسې چېرته یې لېږدوي سم د لاسه ځان پرې پوه کړه. زر کوه هله. آفرین دې بتاوي. آمین. امیر صاحب هره ورځ دلته راځئ. خپل ځان ډېر ځوروئ. وګوره نیازي، په دې قبر کې چې ښځه ده هغه زما له امله مړه شوه. داسې خبرې مه کوه امیر صاحب. ته تر ټولو ښه پوهېږې څه چې په تقدیر کې وي. کاش چې په دې قبر کې زه پروت وای. دا خبره باید زه ونه کړم، خو دا خبرې له تاسې سره ښې نه ښکاري. خیر دی داسې مه وایئ.
که نور هیڅ هم نه وي رانه خور خو قبر لري د مام د هورور قبر هم نشته 3 میاشتې وشوې ولې د مام د هورور بړی نه دی پیدا کړی کیدای شي ورک شوی وي رانه نیک برخه ده لږ تر لږه یو قبر خو لري تر ټولو ډېره کې ورور پسې خفه شوی یم نور نو هغه به هېڅکله م ونه وینم ویل یې که زندان ته لاړم نو له هغه ځای نه به مې مړی راوځي خبره یې رښتیا شوه کاش چې هېڅ نه وای راوتی په زندان کې دې وای خو چې ژوندی وای کارکنان حرکت کوي کومه ستونزه خو نشته ستونزې به ستاسې په کار کې پیدا شي هغه وخت بیا څوک ستاسې ملاتړ ونه کړي او همدارنګه پوښتنه یې وکړه چې دا ځل ښاغلی مسار څه غواړي صبر د هرې پوښتنې ځواب دی په تمه شئ وبه یې ګورئ پوه نه شوې زه اندېښمن نه یم تر ټولو لوړ پوړی کس نو ښه ده غوږونه دې خلاص که ښه یې واوره 3 میاشتې مخکې ځینې کسانو د کوزمې کوټې ته دننه شول د دولت کاره کوتو یې غلا کړه او ته پوهېږې دا خبره ان لوړ پوړو چارواکو پټه کړه اوس لومړی ته واورېدل دا چې څه دې واورېدل پوه شوی به اوسې تاسې جدي یئ د دولت کارکتوم و چې یاد که هغه څه شی دی یو کتاب دی په هغه کتاب کې څه لیکل شوي په تېر وخت کې چې څه شوي او په راتلونکي کې چې څه کېږي هغه لیکل شوي څو ورځې کېږي چې بمونه الوځي انسانان وژل کېږي یعنې دا هر څه دغه کتاب لپاره کېږي اوس که هغه کتاب دومره مهم نه وای نو د هغه د لاسته راوړلو لپاره یې داسې بمونه الوځول همدارنګه دا ډول پرله پسې بېګناه کسان یې وژل ها د کتاب لاسته راوړلو لپاره لویه قرباني پکار ده سمه د هغه کتاب چا غلا کړی زه ما څه کوم چې په دې پوه شم هغه کتاب چې د هر چا په لاس کې وي د هېواد راتلونکی د هغه لاس ته غورځېږي که کوم ښه لاس ته ورشي نو ترکیه هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې پرمختګ کوي مخ ته ځي ترقي کوي که د بد کس لاسته ورشي که د بد کس لاسته ورشي په اړه یې فکر کول هم بد دی ترکیه به تر قیامته پورې په تیارو کې ډوبه کړي زموږ د کلونو لاسته راوړنې به برباد شي بې اتفاقي ناامني د هېواد کې به ډېره ګډوډي رامنځته شي ډېره ګډوډي جنګ ناورین وینه ظلم الله د دې کار تر شا خو به د اګراتا لاس نه وي 3 میاشتې مخکې ډېر جنایتونه ترسره کړي عیساګورې ووژه او همدارنګه د امنیت امر مېرمنه یې هم په بم باندې والوځوله دا کارونه یې کړي خو نشي کېدلی چې کتاب یې غلا کړی وي ولې ځکه چې اګراتا ډله په خپله ما رسوا کړه او د تل لپاره مې هغه ډله ختمه کړه اوس نو هغه ډله نشته نو کتاب هم هغوی نشي اخیستلی داسې چې ده نو په دې پوهېږې چې کتاب چېرته ولټوي سمه ده داسې یوه سخته دنده به څوک پر مخ بوځي داسې یو ډېر هوښیار او تکړه کس شته چې هغه تل په هر کار کې بریالی دی یوازې د همدې کار لپاره هغه له زندان نه وباسم او دنده ورکوم یوازې همهغه کولی شي چې کتاب راوړي زما د کولو لپاره څه شته شته صبر وکړه سمه ده مخکې شه خوښه مې کړی زرکه وروره حرکت خوښه مې کړی وکړه باس کړی خوښه مې کړی دا څه حالت دی خوښه مې کړی الله الله موټر ته پورته شه ستاسو له ډلې نه خبر راغلی په لاره کې تاسو تختوي
خوشی میکی خوشی میکی زه نه غواړم چې لاړ شم وایم خوشی میکی خوشی کوي وروره تاسو څه کوئ خوشی میکی تاسو ته وایم کمکانو ما چېرته بیایئ خوشی میکی زه چېرته نه ځم تاسې په خبره نه پوهېږئ زه هېڅ چېرته هم نه ځم خوشی میکی من چی حیوان هستم چرا مرا بسته میکنین ها آرام باش بیادر حال جنجال نکن حال وقت ایناست با آنکه هرچی میکنن وقت ما میرسه باز این آرام به تو نمیمانه چارهش نمیکنه بس کې غلی شئ په خپلو منځو کې فس فس مه کوئ پلاره مونږ ولې مور مې په هغه موټر کې یوازې پرېښوده هغه شیبه مې هېڅ له یاده نه وځي زما ګناه ده زویه کیدای شي چې په دې خبرو سره د وجدان راحته شي خو مور مې بېرته نه راژوندی کوي داسې مه وایه نوربانو ولې داسې ونه وایم نیازي کاکا پلار مې د هغوی شا ونیوله ویې ویل حق دی حقوق دی پایله یې مور مه مړه شوه موږ ډېر غمجن شوو دا ته څه چټیات وایې د مور په مړه کېدلو کې مې د پلار څه ګناه ده ها داسې چې دا نو د چا ګناه ده ولې دې مخه ونه نیوله پلاره ولې دې څه ونه کړل ته نه پوهېدې چې هغه کسان څومره ګواښونکي دي ها د نورو د ژغورلو لپاره دې تل هڅه کړې خو د مور لپاره مې د هېڅ هم ونه شو کړی لورې فکر کوي چې زه دا پوښتنې هره دقیقه هره ثانیه له ځان نه کوم فکر کوي ما نه غوښتل چې د هغه موټر په منځ کې د مور پر ځای دې زه وایم له موږ ټولو سره یو ښه وکړه کوم کسان چې زما د مور په وژلو کې لاس لري هغوی پیدا کړه خو نه دا کار دې ونه شو کړی تا زما له مور سره همدومره مینه درلوده همدومره ډېره مینه دې ورسره درلوده ته ولې څه نه کوې ولې همداسې غلی ناست یې ولې داسې کوې خورې نوره غلې شه موږ ستاسې د مور د قبر په سر ولاړ یو هیله ده چې دا جنګونه به نور پرېږدئ هغه ته وګوره بیا پرته له شرم نه زما د لور قبر ته هم راځي لږ شرم هم نه لري زړه مې غواړي چې له ستوني نه یې ونیسم ډېر پام کوئ ښاغلی سینان ګورې په دعوا کې هر څه زموږ په ګټه مخته ځي که تېروتنه مو وکړه هر څه به برعکس شي هر څنګه چې کېږي زه مېلمستیان له هغه نه اخلم څه کوئ ښاغلی سینانه ته کار مه لره تو را چرا بندی کردن؟ به خاطر دعوای خون تو از کجا هستی؟ از دیارباقر تو از کجا هستی؟ سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ من فدایی هستم به خاطر آزادی مردم خود می جنگم یکی تو بندی ماندی با ایمانا که مهم نیستی غلش خبرې مه کوئ مونږ ته اجازه نشته د مورنۍ په ژبې خبرې وکړو څه وشول ناراحته شوی ها آرام باش دوستان
بله مونږ په لاره کې یو په تمه یو سمه ده اوس حرکت کوو زر کوئ حرکت کوو رانږدې کېږي ته په کوم حق سره دلته راځې زما لور دې په ارامه ژوند یې پرې نه ښوده اوس چې مړه شوې اوس خو یې پرېږده که نه ښاغلی سینانه که ستا لور وه زما هم د کلونو راهیسې مېرمن وه ولې قبر ته رانه شم هغه ستا له امله مړه شوه ستا له امله ځه ورک شه ورک شه بابا خیر دی پرېږده هسې نن پلار مې ډېر خفه دی ته یې هم وبایلوه چې خفه دی خفه دې وي بدتر دې شي ښاغلیه هیله کوم دا ځای خو د دې خبرو لپاره نه دی ته نه څوک یې لاسونه دې لرې که څراغ ورباندې سور شو پام کوه چې کومه پیښه رامنځته نه شي سمه ده دا څه کوي ها زموږ خواته را روان دی لیونی ټکر کوي وسره دې ښکته کړه دلته څه روان راځه چې ځو دا کسان څوک دي ټول مړه شوي دي دا کسان څوک دي څه خبره ده ها دا درته وروسته وایم اوس باید لاړ شو حالا سرکبه منډه که سرکبه زما په لور دې چې څه وکړل هغه زما په لمسیانو نشي کولی دوی نشي وژلی لمسیان مې درنه اخلم بیا به یې وګورې ته څوک یې چې هڅه کوې له مانه مې ماشومان واخلې زه مې ماشومان هېچا ته نه ورکوم وبه یې ګورې چې ورکوې او که نه که یو ټایم لږ زیان ورسېده بیا به دې ډېر زر له دې نړۍ نه رخصت کم نجیبه بس دی تاسې ټول د خپلو ځانونو په اړه فکر کوئ د مور په اړه مې څوک فکر نه کوي که هغه ستاسې دا حالت وګوري څه به ووایي لورې دواړه له ما سره لاړ شئ هر څه چې غواړئ زه یې درکوم زما هر څه دې ستاسې وي زما ټولې پیسې شتمني هر څه دې ستاسې وي هر څه چې غواړئ درکوم یې بسنه کوي چې له ما سره لاړ شئ تا غلطه لاره نیولې ده ښاغلی سینانه زما داسې ماشومان نه دي چې د پیسو په بدل کې پلار خرڅ کړي پلاره خیر دی داسې مه کوه ماما مجبوره وه چې بابا سر مې لاړه شم چې زینو لاړه شه ښاغلی سینانه راځئ چې ځو بیا به وګورې لمسیان مې درنه اخلم ته د هغوی د ساتلو حق نه لرې زما په خبره پوه شوې ته به اصل کې د هېڅ شي حق نه لرې مهرباني وکړئ ښاغلی زه پوهېدم چې تا دلته پیدا کوم خیرات دی بیا د خسر څه غواړي هسې بې ځایه خبرې کوي تاسې ولې دلته راغلی تا ته یو مهم خبر لرم او مې غوښتل خپله یې درته ووایم څه دي نیازي ماشومان واخله موټر ته لاړ شه موږ ته په تمه شئ زه او نجیب لږ څه یوازې خبرې کوو درځو په سترګو څارنوال صاحب زر کوئ ماشومان مو مخکې شئ څه خبره ده څه مسله ده چا پورې اړه لري هنري پورې تاسې څه وایي څارنوال صاحب زموږ په لاس کې داسې یو ثبوت شته چې قاتل ته مرسوي ما وغوښتل چې وڅېړل شي نن یې لابراتوار نه نتیجه راغله
کوم ډول بمونو ته چې په بسونو کې چاودنه ورکړل شوې هماغه ډول بم باندې هنري مړه شوه. زر کوي نور نه پاتېږي لاړه. ثابت وروره همداس ټکر څوک کوي لږ پاتې و چې مړه کړي دی وای. دا خبره زمونږ هغه ورور ته وکړي چې موټر یې چلاوه او ځان پوه ګڼه. ثابت وروره زه خو بیخي سم روان وم، یو ناڅاپه احساساتي شوم، یعنې په اصل کې سم روان وم، خو بیا هم ښه ټکر مې وکړه که نه. هو ښه ټکر دې وکړه، ښه بیخي ښه ټکر دې وکړه، لږ پاتې و چې مړه کړي دي وای. نه ګرانه ولې به مړ شوی وي. زر کوئ زر دا ځایونه پاک کوئ. سمه ده وروره. عاقب به څه کړي وي؟ ځان ته به یوه چاره پیدا کړي، نور نو د هغه کار دی. انشاءالله چې ډاکټر به یې غولېدلی وي. ما ته وګوره هغه ترهګر چې ډاکټر یې تښتاوه هغه څنګه شو؟ وای 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 ته وګوره بیا له کم عقلانو سره سر شو خیري. که په خوا وخوای نو خپل ځای ته مو بیول برخه مو ورکبو چیغې مو موږ اوس قسم کړی قسم مې کړی په ما مې قسم مه ماتوه ثابته وروره مې ماتوه که نه. یعنې بمونه یو ډول دي. د اوسني بریدونو مسؤلیت ترور سازمان په غاړه اخیستی، خو داسې بمونه پخوا د یرکنکندو لخوا هم په بریدونو کې کارول شوي دي. د ترور سازمان په بریدونو کې نه دي کارول شوي. یعنې زما مېرمنه چې چا وژلي هغه اوس نور بېګناه کسان وژلي. له بده مرغه یوازې دا خبره هم نه ده، یو بله خبره هم لرم. 3 میاشتې کېږي چې ته غواړې له پیکا سره وګورې. البته خو هغه مې هر ځل د لیدو غوښتنه رد کوي. خبر یې رالیږلی، دا ځل غواړي چې له تا سره وویني. الله الله څه یې فکر کې ګرځېدلي؟ ویلې دي چې نجیب امر ته یو څه ویل لرم. د هنري د قاتل نوم ورته ورکوم. ښه په دې معنی چې هغه راته وایي د هنري قاتل څوک دی، داسې چې د له هغه پیکا سره یې هم وینم. هله زر کوئ همدومره ساتري بس ده. تاسې هم دلته په تماشۍ زه بېرته راځم. عملیات بریالیتوب سره روان دي ښاغلیه. عاقف له ډاکټر سره یو ځای دی. څنګه چې موږ پلان جوړ کړی و که نه؟ هو ډاکټر عاقف خپل ځای ته بیایي. سمه ده، تاسې یې څارلو ته دوام ورکوئ. اوس یوازینی کس چې موږ موخې ته رسولی شي هغه ډاکټر نومی ترهګر دی. د همدې له امله پام کوئ. اندېښنه مه کوئ ښاغلیه. داسې چېرته ځو؟ پولیس به لږ څه وروسته موږ پسې شي. موږ هم باید زر له دې ځای نه لاړ شو. تاسې ته وایم دواړه دې خوا ته تېر شئ. څه خبره ده؟ ته څوک یې؟ زر کوئ هله تېره شه ګرانې تېره شه. د موټر کلي مو په موټر کې ده؟ په موټر کې ده. سمه ده. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. خیر دی په موږ څه مه کوئ، موږ مه وژنئ، موږ سره پیسې هم شته. غلی شه پیسې زموږ په کار نه دي. مېرمنې
ته د لې ویښتانو نه سیخک راوباسه څه زر کوه زما خبره دې وانه اورېدله سمه ده ښه نو لاړ وشو تا سره موبایل شته شته راکه مهرباني وکړه وروره څه مو وکړل کومه ستونزه خو به نه وي پیدا شوې هر څه د پلان له مخې وشول ښه نو عاقب خپل موبایل واخیست واخیسته ستونزه نشته خیري څارلې پایل که وخت مې پیل کړی وروره ان اوس مهال په چټکۍ سره د باکر کلي خواته روان دي زه وتښتېدم خو کسان وژل شول تاسې چېرته یې په ډیپو کې سمه ده زه همدار ځم وړاندې ښي لوري ته وګرځه پوه شوې چې هغوی چېرته ځي کوم چا سره خبرې وکړې وې ویل ډیپو ته درځم خو زه پوه نه شوم نو څارلو ته یې دوام ورکوو د عاقب ژوند لږ واک سره مخ دی هو که هغوی ته نږدې اوسو ښه به وي یو مناسب ځای مو چې پیدا کړه موټر نه ښکته کېږو سمه ده ته چېرته ځې وروره زه ځان ته د تلو یو ځای پیدا کوم ته اندېښنه مه کوه ته یو ډاډمن کس یې که غواړې له ما سره لاړ شه ستا غوندې یو کس زما ډېر په درد خوري زه له سیاست سره هېڅ کار نه لرم وروره د څه شي سیاست موږ د خپلو خلکو د ازادۍ لپاره جنګېږو ته هم کرد نه یې دا حالت تر څه وخته زغمې دا چې د سړک په سر لنډغرو غوندې ګرځي نه غواړې چې د یو موخې لپاره وجنګېږې ما ته وګوره زه لنډغر منډغر نه یم خو ته د ازادۍ یو جنګیالی کېدلی شې دا هسې خبرې دي زه همداسې ښه یم خپله خوښه دی خو زه یوازې دا درته وایم یوه اونۍ وروسته به ټول نړۍ زما په اړه خبرې وکړي تلویزیونونه ورځپاڼې به زما په اړه بحث وکړي ولې زه داسې یو لوی کار کوم چې که درته ووایم باور به دې ونه شي ووایه هغه لوی کار څه شی دی که ته له ما سره لاړ شې نو پوه به شې وګوره ستا غوندې یو کس ډېر کارونه کولی شي تا زما ژوند وژغوره اوس زه تا د دې یو نوی ژوند لپاره فرصت درکوم پوه شوې که ډارېږې ستونزه نشته ګوره ما ته هر څه ووایه داسې ډارن مارن مه وایه پوه شوې هر څوک به وډار شي خو زه هېڅکله هم نه ډارېږم داسې چې دا نو له ما سره لاړ شه چې وګوره ته هم څومره زړه بارې ښه سمه ده سمه ده یو ځای یو خو په ما د خپلو نورو کسانو په څېر امر ونه کړې سمه ده که نه نو بیا درنه ځم پنځه کیلومتره وړاندې ودرېدل موږ باید بیړه وکړو لکه چې کومه ستونزه پیدا شوه موټر تیز کا موټر تیز کا ښه کار دې وکړه له چا نه مو چې موټر واخیست هغوی به پولیس ته خبر ورکړی وي موږ هر څه ته پام کوو خو دې شیانو ته ډېر زیات پام کوو وروره سګنال همدلته له کوم ځای نه راځي ودرېږه 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 ته ډاډه یې چې همدا ځای دی دلته خو هېڅوک هم نشته هرومرو دا ساده تېروتی دی نه نه وروره همدا ځای دی واخله په خپله یې وګوره شاوخوا ته یو ځل ګورو سمه ده زه یم ګورم
لکه چې هغه ډاکټر ډېر هوښیار سړی دی ها موبایل یې لرې غورځولی انشاءالله پاکیف به نه وي شکمن شوي فکر نه کوم که شکمن شوی وای نو موبایل به دلته نه غورځوه عاقف به یې هم وژلی به داسې کار لږ سخت دی هغه عاقف نه دی هغه په ډېرو سختو حالاتو کې د هغه ډاکټر غوندې کسان یې ډېر غولولی دي دا ځل بل ډول حالت دی وروره دا ځل بل ډول حالت دی هغوی د ماشومانو قاتلین دي بې وجدانه ظالمان دي عاقف خپل کار په سمه توګه کوي د همدې له امله هېڅ اندېښنه نه کوم همداسې ده وروره بیا هم عاقف ورور له هغوی سره یوازې پاتې شو ایوه کله چې فرصت پیدا کړي موږ سره اړیکه ټینګوي تر ټولو ښه دا ده چې موږ مرکز ته لاړ شو هله زر کوو زر کوه هله نو ډیپو ته ډېره لاره پاتې ده لږه لاره پاتې ولې پوښتنه وکړه ځکه چې داسې په ارامۍ سره ګرځېدل ما نه راحته کوي ارامۍ دې وویل وګوره یو دوه پولیسه زموږ مخې ته پیدا شول چې موږ نارامه کوي دا پولیس له کوم ځایه پیدا شول دې خواته ودرېږه دې خواته دې کار ته وګوره ورځ په خیر پیژن کارتونه مو کتلی شم هغه مامور صاحب مونږ په بیړې سره له کور نه راووتو یعنې له مونږ نه هېر شوي که نه له دواړو نه ها پوه شوم له موټر نه ښکته شئ د موټر نمبر پړی چک کړه دواړه پیژن کارتونه نه لري وسله ماته راکړه نه کېږي بې ځایه پېښه مه رامنځته کوه زه ستونزه حلوم بدمرغه یو دا کار کم و نمبر پلیټ ستونزه نه لري سمه ده هیله کوم له موټر نه ښکته شئ حرکت ونه کړې له موټر نه ښکته شه ومې ویل ښکته شه زر کوه هله لاسونه مو پورته کوئ زر کوه له موټر نه ښکته شه زر کوه سمه ده ارامه اوسئ حرکت ونه کوئ وسله دې وغورځوه لاسونه یې وچک کړه لاسونه مو پورته کوئ وسله دې وغورځوه دا دې وسله وغورځوه که نه نو ملګری دې په سر بولم له دوی سره څه خبرې کوې دواړه مړه که هغه وسله ماته راکړه زر کوئ له دې ځای نه ځو زر کوئ چې ځو واده نه اورېدل لایلا زر کوئ چې ځو زما موټر ته پورته شئ هله زر کوئ سر مې عرفانه ته ښایي ښایي که نه عرفانه ته ښایي سلام ملګرو سلام خوښ چې بیا له موږ سره یو ځای شوې ژوندي اوسئ په خیر راغلی مشره دا ملګری څوک دی دی ملګري د تښتېدلو په وخت کې زما ژوند وژغوره نوم یې ستا نوم څه دی ماته دې ونه ویل جمال وروره ما ته هم ډاکټر وایي زموږ منځ ته په خیر راغلی خوشحاله اوسئ سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې
د سارګر سیریال تاسو ټول دلته کتلی شئ. دا موږ څنګه پیدا کړو؟ زه خبره شوم چې تاسې پولیس لټوي. موږ هم د پولیسو په تلاشیو کې خپل تدابیر ونیول. ښه کار مو وکړه. موږ یوازې خبرې کولی شو. که به ویې یوازې زه او ته. زمونږ ډلې دا ته په سړی خیر له کومه شو؟ هغه هم زموږ له ډلې نه دی، یوازې فکر یې له ګډوډ دی. دا چې ته یو ناپېژانده کس زموږ منځته راولي هر څه لږ وخت سره مخ کوي. ما په هغه باور وکړه، دلته مې راوسته. په دې معنا چې ته هم باید پرې باور وکړې. ژوندی اوسې. ما په مخکې پولیس او عسکر ووژل. که پولیس وای جاسوس وای نو پولیس یې وژل، عسکر یې وژل. درته وایم چې زما ژوند دې وژغورله ایله، زما ژوند. د ډار خبره نه ده، زموږ په درد خوړل کېږي. که تېروتنه یې وکړه په سر یې وره کیسه یې ختمه و، نور خبره خلاصه. د عمومي کمرو فلم برداري لیدلی شي ها؟ انشاءالله هغوی به پوه نشي چې زه کمپیوټر ته دننه شوی یم. څه پیدا نه شول؟ پیدا شول. په ویډیوګانو کې ښکاري چې هغوی له نه تېر شوي. له هغه نه وروسته هېڅ فلم برداري نشته. ثابته ته له ځان سره یوه ډله واخله، په شاوخوا کې ټول ځایونه ښه وګورئ. سمه ده ښاغلی ما سره. باتوسه ته هم له ثابت سره لاړ شه، امرم پر ځای کېږي. خیر راغلی ښاغلی. خوشحاله اوسئ. څنګه یې لیلا؟ ښه یم ښاغلیه. څوک چې ستا په شان ښکلې سرتېره وویني نو والله چې زړه یې بیخي تازه کېږي. زما ډاکټر ورو چېرته دی ښکلې جلۍ؟ راځئ مهرباني وکړئ ښاغلیه. خیر کې خیر کې دا راځي له اوس له کوم ځای نه پیدا شو. ستړی مه شې وروره. ژوندی اوسئ. خیرات دی کومه ستونزه ده؟ وګوره دا ځای خراب شوی، هغه ستړي جوړه مه شئ ملګرو، ستړي مه شئ. سلام علیکم وروره. سلام. سلام سلام، ژوندی اوسئ. وای 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 زه څه وګورم. اخر هم له هغه زندان نه وژغورل شوې. موږ ستا نشتوالی ډېر احساس کړی. مهرباني وکړه راځه. مخکې شه. ته دلته څه کوې ها؟ خپل لاس مې پرې کړه. وینې دي له ما سره راشه، هلته به یې بنداژ کړم. ما ته وګوره، په میدان کې ډېر مه ګرځه. تاسې دلته له خپلو ملګرو سره همداسې چلند کوئ؟ څوک چې زموږ خوښ نشي هغه سره داسې چلند کوو، او ته مې خوښ نه شوې. خو برعکس زما ته ډېره خوښه شوې. موږ دلته لوبې نه کوو، د خپلو خلکو لپاره خپل ځانونه د مرګ خولې ته غورځوو. اجازه نه ورکوم چې ستا غوندې یو انسان هر څه برباد کړي. په لومړۍ تېروتنې سره په سر ویشتل کېږي، خبر اوسه. ښه داسې ده. ته یې نشې تړلی، راکه زه یې درته تړم.
تښتېدلو په وخت کې خو ستونزه پیدا نه شوه پیدا نه شوه یو څو ناکاره کسان مې له لاسه ورکړل خو ویلی شم چې یو ډېر تکړه کس مې لاسه راوړ نوی کس دی څوک دی زموږ له ډلې نه دی خو څوک یې نه پېژني ته یې باید وګورې یو ډاډمن کس دی وګوره موږ په ډېر اساس حالات کې یو یعنې حق نه لرم چې ستا په پرېکړه نیوکه وکړم خو هغه څوک دی که ناپېژانده کس زموږ منځ ته راولی هېڅ ښه کار نه کېږي پوه شوې زه سړی په یوه شېبه کې پېژنم که ته یې هم وګورې خوښ به دې شي صبر وکړه زه درته درښیم جماله چېرته یې دلته راشه ډاکټر جماله ډاکټر ماته غږ کړ راشه وګوره چې چا سره دې زه ورشم ته وپېژنم خو میدان کې مه ګرځه دا د کایامیني کار هېڅ ښه ونه شو جمال چېرته دی ورته ووایه چې راشي لاسه پرې کړی ډېره وینه ترې روانه ده لږ وروسته به راشي لاس یې پرې کړی زم ګورم یې کښېنه جمال ممال اوس پرېږده موږ باید یوه شېبه وخت هم ضایع نه کړو موږ باید خپل کار ته پام ونیسو حسنه ما یې لاس وتړه ډاکټره وروره ته خو پوهېږې چې زموږ د یوه کس حالت هم ښه نه دی زموږ د ټولو دښمن یو دی ښکاره ده چې زه او ته په نقش کې نه یو خو یوه لوري ته یو ګرانه رښتیا دې وویل کایامینیکا په جزیره کې د مشر یوازینی غوښتنه ازادېدل دي هغه خوارکیان دې ته رسېدی چې د ملت یو ساده وکیل شي یعنې هغه موږ ټول خرڅولی شي موږ یوازې دا فکر کولی شو چې خپلو کردانو ته څنګه ازادي ورکړو هغه وایي چې ورباندې وشي سوله دې وشي غواړي چې خپل ځان آزاد کړي ډېره موده کېږي چې یوازې ژوند کوي رواني حالت یې ښه نه دی وروره اوس نو ښکاره ده چې سازمان ستا غوندې یوه رښتینې مشر ته اړتیا لري ډاکټر صاحبه د هغه کار لپاره زه چمتو یم هم په غرو کې هم په ښار کې ټول زما یوې اشارې ته په تمه دي موږ دواړه هېواد پاله یو چې د خپل هېواد لپاره فکر کوو د دې لپاره چې آزاد شئ او بیا موږ قدرت ته ورسېږو باید اور ډېر ښه پوکئ سمه ده باید نوې لوبې ترسره کړو د لوبې سامان موږ سره شته ته دا ووایه چې څه غواړې غواړم چې لږه وینه توی شي وینه لږ وینه نو لاړ شه چرګه لال کړه سمه ده غواړم ډېره وینه توی شي سمه ده د اوربند خبرې د سولې خبرې یعنې دا مې هېڅ نه خوښېږي غلط فکر ونه کړې زه هم داسې یم خو هر انسان ځان ته جلا نظر لري وینه تویول زما ډېر خوښېږي زه هم غواړم چې په خپل خارجي حساب کې $1 میلیونه اضافه کړم غلط فکر ونه کړې پیسې مې نه خوښېږي یوازې ورته اړتیا لرم یوه چاره کوو خو په پیل کې به دې 5 میلیونه بس شي ډاکټره همدومره بسنه کوي که نه زه هم ډېره پسې نه ګرځم 2 میلیونه دې شي سمه ده با تمام شما تبریک باشه ته څه وایې ډاکټره په بله ژبه خبرې کوم یعنې وایم چې موږ ټولو ته دې مبارک وي وکلان دلته څه کوئ ووایې البته موږ ټولو ته دې مبارک وي خو داسې معامله کوي ته به وایې چې قیمتي موټر خرڅوي خو موږ یوه ستونزه لرو چې لومړی باید هغه حل کړو څه شي ستونزه زر کوه رزیله زر کوه خبره دې ډېره اوږده کړه اصلي موضوع ته راشه حاله زموږ منځ ته یو جاسوس راغلی دی هغه هم ډېر ګواښونکی ته څه وایې هغه خاین څوک دی ووایه چې سمدلاسه په سر وبلم عاکفه چمتو اوسه دا کار تر همدې ځای پورې و داسې ښکاري چې ډېر دوام نه کوي هغه څوک دی پاپایا له ما سره یوازې یو انځور دی هغه راکړه دلته مې ښی وه واخله ویې ګوره دا یې انځور دی دا نجلۍ چې وینې څو میاشتې کېږي چې له تا سره یو ځای کار کوي ډزې کوي پام کوئ تر ټولو پټ رازونه په هغه کتاب کې دي څوک پوهېږي چې نور به څه پکې وي یو عجیبه حرکت پیل شوی نوې ستراتیژي نوی جنګ ډیپو مو کلا بنده کړه سمه ده 2 کسان شاته لاړ شئ سمه ده هله ووایه درته وایم ووایه